حافظ ضیاء الله شاه ورپسې د حافظ ثناء الله شاه بلمونی حنیف الله شانګله ماشاءالله دواړه بچي الله پاک حافظان کو. دا علماء کرام مجلس ته زموږ صاحبزاده هلال الحق مکی صاحب ناست دی. څومره علماء کرام مجلس کې ناست ټول په خپل ځایونو باندې ودرېږي جي. څومره علماء کرام دي مشتاق سره معذرت کوم زموږ مشر دی هغوی ازمکه ناسو معذرت غواړم. څومره علماء کرام شفیع صاحب دلته راځي جي. نور څومره علماء کرام بار ناست دي په دې شرمېږو نه جي په دې شرمېږو نه زموږ دا مشران ټول ناست دي چې پته ولګي موږ په دې مجلس کې څومره علماء کرام ناست دي نو ټول علماء کرامو خدمت کې مې خواست دی که ما ته به برنډه کې دي یا بل ځای کې دي نو شرمېږو نه جي دلته راشي او ټول دلته کې ودرېږو انشاءالله اختتامي هغه د سرمندي نه بیا د هغې نه بعد به دعا کوو. مولانا کاشف صاحب راځئ. څومره علماء کرام ناست دي په مجلس کې په دې شرمېږو نه جي هغې ټول دلته راشو او چې کوم دی هغه ودرېږو جي. زه د حافظ نوم چې اخلم اب راځي الله ملاویږي ورپسې الله کې دي او بیا خپل ځای باندې کېدي. ړومبی د حافظ عاصم حسین بن خالد حسین شاکوټ پایان. حافظ عاصم حسین ولد خالد حسین شاکوټ پایان. دویم د حافظ فیاض علی ولد انور علی امیر صاحب. حافظ فیاض علی ولد انور علی شاکوٹ بالا. حافظ ضیاء الله شاه بن مولوی حنیف الله شانګله. حافظ ضیاء الله شاه ورپسې د حافظ ثناء الله شاه بلمونی حنیف الله شانګله ماشاءالله دواړه بچي الله پاک حافظان کو. حافظ معاذ علی ولد اصغر علی شاکوٹ بالا. حافظ محمد ظہیر بن محمد ہارون شاکوٹ بالا. حافظ محمد ارسلان بن صاحب جان شاکوٹ بالا. حافظ محمد ارسلان. حافظ شازیب ولد محمد اسماعیل جلوزی. حافظ شازیب ولد محمد اسماعیل جلوزی. حافظ محمد صغیر ولد حاجی مثل خان. حافظ محمد صغیر ولد حاجی مثل خان شاکوٹ پایان. دا حافظانو دین بعد ناظری والدی. ړومبی زما بچی د محمد عبدالصبور ولد عبدالبصیر. محمد عبدالصبور ولد عبدالبصیر راشد تیلاس ملک. دویم د عبدالوهاب بن عمر شاد شاکوٹ. سفیان گل ولد محمود گل شاکوٹ پایان. محمد زہیب بن وحید گل شاکوٹ پایان. ریاض علی ولد انور علی شاکوٹ بالا. محمد رسول ولد غلام رسول شاکوٹ بالا. محمد عمر بن ایاز خان امان گڑھ. محمد عمر بن ایاز خان امان گڑھ. محمد سودیس ولد مقدس حسین شاکوٹ پایان. محمد سودیس مقدس حسین. محمد عیسیٰ مقدس حسین دورونه دي ماشاءالله. محمد عیسیٰ مقدس حسین شاکوٹ پایان. محمد اویس جلیل خان شاکوٹ پایان. محمد ابو بکر شوکت محمود دو شوکتو زوی دے ماشاءاللہ اللہ پاک حافظ کو عالم ناظر خدمت کا. محمد ابو بکر شوکت محمود شاکوٹ پایان. محمد زہیب بن اصغر خان شاکوٹ پایان. نجیب الرحمن ولد امجد خان نوشیرہ کلا دا مقیم طالب دے 15 سپاری یادی کڑیم دی ناظرین ختم کا. محمد زہیب نجیب الرحمن بن امجد خان شاکوٹ نوشیرہ کلا. محمد عادل ولد اسمت اللہ سپین کمر. ورپسې د محمد سدیس بن فرحاد علی جلوزی شاکوٹ. محمد سدیس فرحاد علی سیف اللہ ولد ارشاد علی مہاجر بازار. دا ماشاءالله ناظری والو حافظانو او الله دې چې کوم دی دغه رنګ دوی هغه د علم د سره موږ نصیب کړي. جزاکم الله. ټول علماء کرام حفاظ قرآن او شکریہ ادا کوم. زمونږ رور مولوی حنیف الله صاحب هغوی هغه چې کوم دی څه انعامات یا څه تیار کړي دي نو مولانا بلال مکی صاحب په لاس باندې هغوی ورکول غواړي. نو زه مولوی حنیف الله صاحب خدمت کې خواست کوم چې هغوی خپل هغه دغه وکړي څه ترتیب وي هغه دې وکړي اعلان دې وکړي. الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد. مرګرو ډېر د شکر مقام دی چې خالق پروردګار په دې شړ میدان کې یو مدرسه یو اداره او بیا په هغه کې ډېر حفاظ
او ډېر ناظر خوار پیدا کړو. زه اکثر کله کله وایم چې د مولانا عبدالبصیر حقانی صاحب زمونږ سره د رور ونې مینه ده، خو مونږ چې د کلي ته رالو نو اولنی قدم زمونږ چې و هغه د مولانا سعد صاحب سره و او اولنی تعارف زمونږ د هغه سره و. نو زه داسې کومه چې اولنی محسن خپل نه هېرومه، اولنی انعام زه ورکوم مولانا سعد صاحب ته د خپل طرف نه، دا به شیخ صاحب د هغه له ورکړي. دویم انعام دی د زما د طرف نه مولانا عبدالبصیر حقانی صاحب ته چې دا به هم شیخ صاحب د په لاس وله ورکړی شي. ډېر چې لوی محنت والا زما د بچو سره د ډېرې خوارۍ والا او په سپینه ګیره باندې په کمزوري حال باندې هغه ډېره خواري کړ ده. الله تبارک وتعالی دې د هغه په عمر او په ذهن او په مال جان کې برکت واچوي. زه مولانا قاری شفیق احمد صاحب ته د خپل طرف نه انعام ورکوم او د شیخ صاحب په لاس باندې الله تبارک وتعالی دې د اداره او څومره دیني ادارې الله دې قایم دایم وساتي. خدا زما محسنین دي، ما غوښته چې دوله څه ډېر څه ورکم، خو ځان ته دې په ډېر څه قبول کړي.